بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو، هیله د شروع جوړ وای. دا د نن یو لسم درس د ګرامر برخه کې په پریپوزیشن او انټرجکشن باندې خبرې کوو. پریپوزیشن معنا حرف ربط پښتو کې ورته وای. is a word، دا یو لفظ ده. is a word which shows کوم چې موږ ته ښایي the relationship معنا ملګرتیا یا relationship of noun or pronoun د یو اسم یا اسم ضمیر with the rest of sentence دا جملې سره باقي جملې سره. preposition څه شی ښیي؟ is a word which shows دا لفظ کوم چې ښیي relationship of noun or pronoun د یو اسم یا اسم ضمیر with the rest of sentence for example the book is on the table، کتاب د میز د پاسه ده. دلته on پکې preposition شو، the book د noun relationship the rest of sentence the table دې سره مونږ ته جوړ کړو. on پکې preposition شو. he speaks with me، هغه له ما سره خبرې کوي. with پکې preposition شو. and I go to Kabul yesterday، پرون ورځ کابل ته تللی وم. to پکې preposition شو. همداسې interjection معنا حرف ندا is a word دا یو لفظ ده which shows کوم چې ښایي sudden feeling یو ناڅاپي حالات، surprise حیرانتیا and emotion او احساسات. oh یا wow of bird دا ټول څه شی دي؟ interjections دي. لکه wow what a nice car، او سی ښکلی موټر. دا و پکې preposition شو. دلته زموږ حیرانتیا وکړم. همدغسې اوف یا Allah has father died، اوف د هغه پلار مړ شو. د اوف دا پکې څه شو؟ preposition شو. دلته زموږ feeling وښودو. همداسې emotion کې لکه hurrah we won the match، چیغه کې او موږ میچ وګټو. دا او دا hurrah دا څه شی شو؟ interjection شو. موږ څه شی وښودو؟ emotion یې وښودو. نن همدا دوه تعریفو چې preposition او interjection. preposition څه شی کوي؟ د noun او pronoun relationship د rest of sentence سره برابري. او interjection موږ ته څه شی ښیي؟ موږ ته feeling sudden feeling ښیي، surprise ښیي and emotion ښیي، احساسات جذبات او همدغسې حیرانتیا. word section یا د لغتونو برخه ده. arrive معنا را رسېدل. art معنا هنر. article مقاله. artist معنا هنرمند. ask لکه. ask پوښتنه کول. ask پوښتنه کول. ask artist article art arrive. نو دا زموږ د نن ورځې درس چې 15 لغات همدغسې conjunction interjection او دې تعریف مو پکې وکړو او زموږ parts of speech ختم شو. سبا به ځانګړی درس وي. ټول parts of speech اته واړه به سر نه پکې تکراروو ځانګړی د ګرامر دپاره. نو هیله ده چې سبانۍ درس هم را سره په غور سره په شوق سره وګورئ واورئ چې دا ټول 11 واړه درسونه مو ټول پکې تکرار شي. انشاءالله نوی پړاو په ځانګړي ډول سره مخ ته ځو. تر سبا ورځې مو په پاک رب سپارم ښې چارې پاک الله مو مل. بای. لا لیدلو مو مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.